د ترکمنستان د بهرنۍ چارو وزارت مرستیال د یو تخنیکي پلاوي په مشرۍ د ټاپي پروژې لپاره لومړی هرات او پرون کابل ته راغی. د ټاپي پروژه چې په 2013 کال کې د افغانستان، پاکستان، ترکمنستان او هند مشرانو لخوا پرانیستل شوه چې د دغې پروژې له لارې به ګاز او برېښنا له ترکمنستان، افغانستان او له هغه هیواد څخه هندوستان ته انتقال شي. د ترکمنستان د بهرنۍ چارو مرستیال ویلي د دې پروژې لپاره مهم امنیت دی او اوس افغانستان کې امنیت شته، نو ترکمنستان د یادې پروژې کار بشپړ شوی او افغانستان کې به هم پیل شي. سلامونه، زه حبیب الرحمن صافی یم او تاسو کاوش خپرونه ګورئ. د خپرونې په لومړۍ برخه کې را سره د نړیوالو اړیکو کارپو طارق فرهادي د سویس هیواد څخه د سکایپ له لارې میلمه دی. فرهادي صاحب، تاسو ته ستړي مه شئ، وایم په خیر راغلي خپرونې ته. سلامونه تاسو ته او درنو لیدونکو ته. فرهادي صاحب محترم، دغه د ټاپي پروژه لومړی هغه پایلې چې و د اسلامي امارت په هغه تېره حکومت کې په دغې ټاپي پروژې په هکله باندې خبرې شوې وې، په دغه ټاپي پروژه را شروع شوې وه. له هغه وخت نه تر اوسه پورې دغه د جمهوریت دوره هم تېره شوله، هغه د اسلامي امارت هغه دوره هم تېره شوله. دغه پروژه عملي نه شوله، علت یې په څه کې بولئ؟ ولې دغه پروژه نه عملي کېږي؟ خب خلاصه ناامنی در افغانستان این دلیل از این بوده که این پروژه عملی نشد. ولی این پروژه در سال 1997 تقریبا 25 سال پیش اصلا در اون وقت یک کمپانی امریکایی بود به نام یونوکال و یک کمپانی آرژانتاینی بود به نام بریداس که این دو کمپانی میخواستن که این سرمایه گذاری را کنن که گاز ترکمنستان به طرف جنوب آسیا ببرن و یک هیئت از طالبان در وقت، بعضی طالبان امروز که وقت بسیار جوانتر بودن مثل کل ما 20 سال قبل، حتی در امریکا سفر کرده بودن و با اونها ملاقات هایی داشتن و عکس های هم از او وجود داره. اما دو مشکل از این براتون من که کال بود شکافی کنم کمک کنه. نام تاپی، ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، ایندیا. تا که یک هیئت هندی را در کابل ندیدین، ایندیا بفهمین که کل شریکات در اینجا فعلا حاضر نیستن. اگر ما میخوایم از تاپی گپ بزنیم، مثل عزیز که یک امارت میخوایم بسازیم، منزل 3 را میسازیم، باز میگیم منزل اول باز پسانتر میسازیم. معنای از این گپی است که برای از اینکه این پروژه راستی شود باید است که بین هند و پاکستان صلح باشه که اونا به صورت صلح‌آمیز این گازی که در پاکستان برسه باز بدون مشکل و جنجالی به هند هم برسه. این پروژه بزرگی که سرمایه گذاری بسیار هنگفت کار داره، این سرمایه گذاری و روابط خوب تمام شرکا را ضرورت داره. درست است؟ بله بله. اینال ترکمنستان بسیار میخواد که پروژه شود. چرا؟ به خاطر که گاز ترکمنستان در یک محبس است. ترکمنستان یک کشور است که گاز فراوان داره و تنها از راه روسیه ای را میتونه صادر کنه، از راه کاسپیان و اینا. درست؟ و حال قزاقستان هم وضعش نارام شده. شما اگر ببینین سرحد جنوبی قزاقستان هم بحیره کاسپیان است و ترکمنستان فعلا جان بفرمایید. ستونزه په کوم ځای کې د ولې نه عملي کېږي پروژه؟ هماغسې پاتې کېږي. ترکمنستان غواړي چې عملي شي، ګاونډي هېوادونه یا دغه غړي هېوادونه ولې په دغې برخه کې جدي اقدام نه کوي؟ ولې نه عملي کېږي؟ که یوازې ستونزه د افغانستان وای خو دوی به سره لاسونه ورکړي، افغانستان دپاره دوی هم مشترکه کار وکړي تر څو دغه پروژه عملي شي، ټول دپاره خیر ورسېږي. خب یکی چیزایی است که ما میخوایم که امیال برم یا خانم جوانتر ازدواج کنم. درست است؟ یکی چیزایی است که امکان داره. براتون تشریح کردم نه؟ به حوصله که هند فعلا با روابط خوب با پاکستان نداره و در تو یک پروژه ما نمیتونیم که منزل 3 را آباد کنیم، منزل اول آباد نشده باشه. درست است؟ گپ دری است که برای اینکه این پروژه شود باید هند هم آماده باشه و یک هیئتی از هند هم به افغانستان بیاید و هر کدام از این کشورها سرمایه گذاری خود کنند. ایناله میرسیم به مشکل دوم. مشکل دومی است که این نوع پروژه ها سرمایه گذاری میلیارد دلاری ضرورت دارد. میلیارد دلاری.
آیا افغانستان امروز میلیارد داره یا نه؟ نداره. وقتی که نداره مجبور است که ایره قرض کنه. آیا ایره حکومت امارت اسلامی تا بال تصمیم گرفته که قرض اگر بکنه ربح پرداز بکنه یا نه؟ سوالایی است که من میکنم باید یک استاد دانشگاه من میخوایم که بحث شود کلش. چیزایی که ما میخواهیم او رو یک طرف بریم. بسیار چیزا در زندگی میخواهیم. چیزایی که امکان داره او را باید که ما تحلیل کنیم. افغانستان خودش پول نداره. برای از این پروژه باید است که شریک شود. قسمت شراکتش باید است که یک شریک پرداخت کنه. او شریک ما چی رقم دوباره بهرهش میدیم. اگر او شریک حاضر باشه که قسمت میلیاردی افغانستان پرداخت کنه او را ما با او ربح میدیم چی میدیم؟ این سوالا را باید اول ما جواب بدیم. در این مسائل حساسیت نکنیم که حالا چرا نمیشه. مشکلات کلش باید است که روی میز بانیم و با هم حل کنیم. و اگر حکومت امارت اسلامی متخصصین نداره بر ازی صدا بزنه برای دیگر برادران کسانی که تجربه از این پروژه ها را دارن در دیگر قسمت های دنیا که کمک شود. این کارهایی است که برای ملت است. کار یک حکومت نیست. جواب ته. فرهادي صاحب اسلامي امارت به اوس وکولای شي یا دغه اوسنۍ شرایطو کې د دوی راتګ د ترکمنستان د پلاوي راتګ کابل ته دغه خبرې دغه کومه نتیجه به ورکړي یا د پروژې په عملي کولو کې کوم اقدام به ترسره شي؟ این آمدنای ترکمنان نشان میده که اونا بسیار میخواهند که گازشان که محبوس است گاز ترکمنستان که یک کشور مهاد به خشک است و بسیار میخواهی صادر کنه در ترکمنستان محبوس است. این آمدنایشان این فقط نشان میده که ترکمنستان تلاش داره که پروژه شود. اما افغانستان پولش نداره. پاکستان یک ماه پیش وزیر خارجهش یا یکی از وزیرایش گفت که وقت هنوز از این پروژه نیست و هند بیخی چوپ است. دا ستونزه په همدغه غړو هیوادونو پاکستان او هند کې ده. بله اول مشکل بین از اونا حل شود به خاطر که قسمت اعظم از این گاز اونا میخرن. فرهادي صاحب د پاکستانی پلاوی راتګ افغانستان ته او د ایران لخوا نه د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر لپاره رسمي بلنه چې ده او دغه ترکمنستان د پلاوی راتلل په افغانستان ته دغه خپله څومره اعتبار ورکولی شي د افغانستان لپاره څومره یې په نړۍ کې د رسمیت پیژندلو لپاره د دغه پروژو د عملي کولو لپاره یو اعتبار په افغانستان کې څومره را پیدا کولی شي؟ خب ایران در پروژه تاپی نیست. ایران حتی بعضی وقت خودش خواب دیده که همین پروژه تاپی از راه ایران تیر شود. ترکمنستان، ایران، پاکستان، اندیا. برای شما گوشزد بسازم که چند روز پیش یک خط آهن از پاکستان به ایران به ترکیه شروع شد. افغانستان اگر نتونه که خود آماده کنه برای این پروژه ها امکان از این است که یک روز همین پروژه هم از ایران تیر شود. هیچ از افغانستان تیر نشه. درست؟ پس این پروژه که در 25 سال نشده در یک سال آیندام نمیشه. نو ستونزه یوازې په غړو کې بولي چې دغه غړي هیوادونه نه غواړي چې دغه پروژه مخته لاړه شي او کار وړاندې وشي. دوی نو ولې نه غواړي ځکه کار خو دوی ته هم کېږي ګټه پاکستان ته هم رسیږي هند ته هم ګټه رسیږي دوی ولې مخالفت کوي دغه برخه کې؟ دو موضوع است. یکی موضوع سیاسی است که بین هند و پاکستان است که تشریح دادیم. یکی موضوع است که در هر پروژه باید است که یک فایده دیده بشه. کسانی که پول خود از سرمایه گذاری میکنن و بند مندازن باید است که فایده خود ببینن. و در حقیقت پاکستان و هند باید است که فایده خود ببینن و قیمت گاز شاید دوباره مذاکره کنن همراه ترکمنستان. به خاطری که فراموش نکنین افغانستان کشور ترانزیت است. یک قسمت گاز بر افغانستان میاد اما گپ سر افغانستان نیست. ایران فراموش نکنین که افغانستان خودش گاز داره در شبرخان. فرهادي صاحب د دغې پروژې د عملي کولو لپاره
د دغه پروژې د عملي کولو لپاره د اسلامي امارت څه پکار دي؟ اوس څه ډول یو اقدام اسلامي امارت وکړي ترڅو چې دغه پروژه عملی شي؟ خب امارت اسلامی اول باید مشروعیت داشته باشه، مشروعیت بین‌المللی، مشروعیت همسایه نه، مشروعیت بین‌المللی. وقتی که مشروعیت بین‌المللی را کسب کنه میتونه که عضو بانک جهانی شود. در بانک جهانی یک ارگان است به نام میگه Multilateral Insurance Guarantee Agency که او تضمین ها را میته برای اینطور کشورهایی که پایپلاینی که چند کشور در اونجا باشه تضمین بین المللی کار داره. همین سرمایه گذاری تضمین بین المللی کار داره که کار میگه Multilateral Insurance Guarantee Agency دادن از این تضمین است. بدون از اون تضمین این کشورهای دورادور که خودشان اعضای بانک جهانی هستند اما ما فعلا تنها نیستیم، اینا هم شوق ندارن که بکنن. یکی از دلایل عمده که وزیر پاکستانی تقریبا 1 ماه پیش گفت که این پروژه فعلا نمیشه اینمی است. درست؟ ایناله بر از اینکه افغانستان وظیفه خود اجرا کنه باید افغانستان دوباره عضو بانک جهانی شود. عضویت بانک افغانستان در ملل متحد و در بانک جهانی در تعلیق در آمده. باید دوباره عضو شود که باز او گارانتی میگه MIGA Multilateral Insurance Guarantee Agency باشه که باز همسایه پس دل بگیرن که در یک پروژه که شراکت 4 کشور به کار است مردم پیسې خود پرتن. اوس د غړیتوب لپاره څه کول پکار دي؟ شرایط شناسایی افغانستان در ملل متحد خو میفهمید دیگه. خب شرایطی است که ملل متحد داده که حکومت همه شمول که 50%ش روسا گفتن. روس چرا مهم است؟ به خاطر که عضو شورای امنیت است. 50% حکومت باید کسانی باشند که طالب نیستند. رهبرای سابقه نه، کسانی باشند که طالب نیستند، از اقوام دیگر است. خب و حقوق زنان واسع باشه که باز ما در ملل متحد بریم، از ملل متحد بریم به بانک جهانی. فرهادي صاحب دغه ما مخکې هم خپلو خبرو یادونه وکړله د پاکستان د امنیت یو پلاوی د ملي امنیت یو پلاوی کابل ته راځي یا د افغانستان نه د بهرني چارو وزیر په رسمي بلنه ایران ته غوښتل کېږي. دغه خپله یو ډول د رسمیت پیژندنې یا په غیر مستقیم ډول یو رسمیت پیژندنه نه ده؟ ځکه که چیرې د یو هیواد نه وي نو دغه خارجه وزیر ولې څوک غواړي خپل هیواد ته؟ نه خیر، کل از این کشورها گفتن که ما با امارت اسلامی تعامل میکنیم و رسمیت نمیشناسیم. ایران هم 4 روز پیش سخنگوی وزارت خارجه گفته که ما از رسمیت شناختن دور هستیم. واضح باشه. پاکستان هم گفته، سفیرش چند روز پیش در افغانستان و سفر مشاور امنیت ملی پاکستان سر مسئله خط دیورند است، سر مسئله بر رسمیت شناختن نیست. مسائل باید ما بسیار حساس ببینیم. اینجا مثل یک سازی وارست. ایره ما گدوت نبینیم. نو وروستۍ پوښتنه فرهادي صاحب، د دغو اقداماتو د امنیت سلاکار یا د امنیت یو غړی یا یو پلاوی افغانستان ته راتلل، هلته د هغوی رسمي بلنه، دغه خپله په څه معنا دي؟ د دې څه معنا لري؟ این معنایش است که اونا همراه افغانستان مشکلات داره، مشکلات خود حل میکنن بدون از اینکه به رسمیت بشناسن حکومت و افغانستان طالبان به حیث یک حقیقت شناختن، امارت اسلامی را به رسمیت نشناختن. یا اساس گپ است، اینو گوش کنین. طالبان به حیث یک حقیقت شناختن، امارت اسلامی را به رسمیت نشناختن. اینطور گپ است. برای از اینکه امارت اسلامی به رسمیت شناخته شود، در امارت اسلامی باید است که کسانی که طالب نیستند در سطح وزیر کار کنند، صلاحیت داشته باشند، حقوق زنان واضح شود. بعد از او باز همه ما کوشش میکنیم که مشروعیت بگیریم در ملل متحد که چوکی را گرفتیم. بعد از او باز تمام مشکلات حل میشه. مشکل چاپ پول، چاپ پاسپورت، داشتن تضمین ها برای
سرمایه گذاری های بزرگ بین المللی که امروز و فردا در مسئله معادن هم میگپ است، اما معادن بزرگ افغانستان سرمایه گذاری زیاد کار داره و چین اگر یادتان باشه چند وقت پیش برای شهروندای خود گفت که هنوز نرین در افغانستان، آماده نیست وقت بر سرمایه گذاری. ډیره زیاته مننه. ډیره مننه فرهادي صاحب چې په بحث کې مو سره ګډون وکړ. درنو لیدونکو د خپرونې په دومره برخه کې هم بل میلمه لرو له ځان سره چې د هغه به د ټاپي پروژې په اقتصادي برخه باندې خبرې وکړي. له موږ سره پاتې شئ. درنو لیدونکو بیا هم سلامونه. د خپرونې په دومره برخه کې را سره د اقتصادي چارو کارپوه غفار نظامي میلمه دی. نظامي صاحب تاسو ته هم په خپرونه کې ښه راغلاست، هم ستړي مه شئ. مننه. سلامت اوسئ. نظامي صاحب که پیل له دې وکړو چې دغه پروژه تقریبا د اسلامي امارت په هغه بل واکمنۍ کې راپیل شوې وه، تر اوسه پورې عملي نه شوله. علت یې په څه کې بولئ؟ اسلامي جمهوریت نظام هم و هغه هم تیر شو، دغه وخت اسلامي امارت چې و هغه هم نظام هم تیر شو، تر اوسه پورې دغه پروژه عملي نه شوله، رسما پیل په فعالیت باندې پیل ونه کړه. علت یې په څه شي کې بولئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په شروع کې سلامونه تاسو ته او د ملي رادیو تلویزیون ټولو لیدونکو او کتونکو ته. ګورئ، زه د دې ټاپي پروژې په اړه باندې یو څه مختصر بیان تاسو ته داسې وکړم چې دا په 1990 کال کې د دې پروژې د اهمیت او د دې پروژې د عملي کېدا په اړه باندې د دې څلورو حکومتونو ترمنځ خبرې اترې شروع شوې او هوکړه وشوه چې دغه پروژه باید پکار ده چې پلي شي. لیکن د دې د عملي کار پیلېدو لپاره داسې کمپنیانې چې په افغانستان کې باید موجودې وای هغه په افغانستان کې نه وې، او شاوخوا ته په سیمه کې هم داسې کمپنیانې نه وې چې د دې وس یا د دې پروژې د مخته وړلو هغه توانایي او ظرفیت ولري. د همدې له وجې نه یو څه ټالې وخوړه، بیا کوښښ په دې باندې شروع شو چې داسې کمپنیانې چې هغه مسلکي برخه کې ښه پوهې وي او یعنې خارجي کمپنیان نه په دې کې استفاده وشي. دغه لابلا کې و چې افغانستان تاسو ته معلومات شته دی چې له تحوله ډک هېواد او تغییرات او سیاسي تحولونه پکې زیات تله راتله. همدا د دې باعث شو چې دغه پروژه هم یو څه تم شي او د دې ترڅنګ د سیمې هېوادونه هم یو څه د یېرې او د امریکا یا د نړیوالې ټولنې د تحریمونو هراس او یېره اول له دوی سره دوی هم نشو کولی په زغرده باندې یا په چټکۍ باندې دا کار ته ادامه ورکړي، او ترڅنګ یې ښه همغږي د دې څلورو واړو هېوادونو د سیاسیونو په منځ کې هم موجوده نه وه، نو له دې وجې نه یو څه کارونه یې ټکني وو. اوس اوسنۍ د افغانستان وضعیت ته په کتو سره د دغې پروژې پیل یا رسمي ډول پیل ستاسو په نظر وبشي؟ امید خو شته، تمه شته ده چې دا پروژه به عملي شي، لیکن زمونږ د عوامو په خاصه توګه ډېره زیاته توقع و داسې پروژو ته چې هغه افغانستان ته ملي منافع تضمینوي او د افغانستان اقتصادي برخه کې ځان بسیاینې او خود کفایۍ ته رسوي. هغه پروژو ته د عوامو ډېره زیاته خوشبیني ده او ډېر زیات ورته هیله مند دي. لیکن په مقابل کې چې بیا خپل نظام ته ګورو او په دې نظام کې ځینې داسې کمکاریانې او کمکاستیانې چې ګورو، دا یو څه ناهیلي کوونکې ده. زه د بیلګې په شکل باندې غواړم یو څو لنډ موارد دې کې ووایم چې زموږ حکومت هغه تیر ځل هم په همدغه برخه کې خورا څه کمزوري او څه ناغېړي ترې وشوله چې د دغه پروژې د عملي کېدا په خاطر باندې زه د تیر نظام خبره کوم، د اسلامي امارت خو داسې نږدې تقریبا 4 میاشتې یا 5 میاشتې به کېږي، خو د دوی دغه اوله ناسته وه وروسته راځم دته، لیکن هغه جمهوریت په وخت کې فکر وکړه چې دا پروژه باید په کار ده چې وخته ګټه اخیستنې ته سپارل شوې وه، ځکه چې په 2014 کال کې چې کله هم د عملي کار د پیل کېدا په خاطر باندې قرارداد د څلورو هېوادونو امضا شو. ولسمشر غني په راس کې و او هغه رښتیا هم ډېرې زیاتې هڅې وکړې چې دغه پروژه باید په کار ده چې تکمیل ته اتمام ته ورسیږي. تر 2019 پورې د دې پای نیټه وه چې دا به ګټې اخیستنې ته سپارلی کېږي، لیکن په تیر نظام کې هغه فساد د دې باعث شو چې د دې پروژې د عملي کېدا دپاره لار هوار نه شي.
مثلا دغه پروژه که په کوم مسیر باندې طی کېږي لکه د قندهار هلمند فراه د دې مسیر نه چې تیریږي په دې کې باید دغه ځمکه چې کوم د لاین پیپ په باندې تیریږي دا باید د دې لپاره دا ځمکه استملاک شوې وای. متاسفانه چې د استملاک کارونه تر اوسه پورې پاتې دي. په همدې ترتیب باندې هغه د افغانستان اقتصادي وضعیت چې باید په کار دی په نظر کې ساتلی وای چې فکر وکړه افغانستان ته د دې پروژې ډېر زیات فواید دي او افغانستان تقریبا کلنۍ د دغې پروژې نه 400 میلیونه نږدې شاوخوا دې موضوع ته راځو. نظامي صاحب مخکې فرهادي صاحب په خپل بحث کې راته وویل چې دوی د دغې پروژې د سقوط یا د دغې پروژې د نه عملي کېدو یو علت د پاکستان او د هند سیاسي خلافت هم دوی بولي چې دوی په خپلو منځونو کې یو سیاسي اختلاف لري او دغه هم د دې باعث شوی چې دغه پروژه واقعا هم د دوی سیاسي خلافتونه یا د دوی سیاسي د نظر اختلاف دا د دې باعث شوي دي. دغه خو شک نشته دی یو څه اغیزې لرلی لیکن په دننه افغانستان کې د دې پروژې عملي کېدل دا هغه ابتدایي شیان دي چې دغه پروژه باید په کار ده چې مخته لاړه شي. اوس که زه تاسو ته ووایم چې د افغانستان نه بهر ابعاد بیا ډېر زیات دي هغه باندې که زه ووایم چې سیاسي اختلاف موجود دی دا خو د اوس نه موجود نه دی د ډېر پخوا نه موجود دی. دا سیاسي اختلافات د افغانستان هند د افغانستان پاکستان ګوري اصلا خبره دې کې ده چې پخوا که چېرته سیاسي اختلاف موجود و لیکن فکر کومه چې د ټولو حکومتونو یا په اصطلاح زموږ تاسو په هېواد کې خو نه لکه پاکستان کې اکثره چې موږ په باندې ښه کولی شو مثال ورکړو د پاکستان د حکومت په راز کې کله هم یو سالم فکر سیاستوال نشو پیدا چې تر هغې پورې پاکستان له دغه اقتصادي ذلت نه چې له ډېر پخوا نه پاکستان په اقتصادي ذلت کې دی. تاسو وګورئ چې ډېر زیات قرضداري هم د پاکستان تر غاړې لوېدلې ده نړیواله کچه باندې لیکن د هغه د نااهل سیاسي مواردو له وجې نه هغه نااهل سیاست له وجې نه نااهل ورته ځکه وایو چې هغه یو ظالمانه سیاست ترسره کوي چې هغه خپل ولس ته خپل خلکو ته ژمن نه دي. نو موږ به څه اوس د دې نه دا وایو چې یاره افغانستان سره ښه ګاونډیتوب یا ښه سیاست یا ښه اړیکې نه پالل دي هغه خارجي او بهرنی بود دی په هغه تاثیر شته د دې پروژې په عمل کېدا باندې د پاکستان د غلط سیاست یا د پاکستان او د هند ترمنځ سیاسي اختلاف تاثیر لري لیکن په افغانستان کې دننه زمینه سازي د دغه اهمیت او د دې ګټورې پروژې باید داخل په افغانستان کې هیڅ ستونزه ونه لري دا باید ډېر په چټکۍ باندې نظامونه په دې باندې کار کوي. اوس شرایط امنیت شته دی د یو پروژې د عملي کولو لپاره امنیت او فساد نشتون دغه ډېر مهم موارد دي. اوس په افغانستان کې امنیت شته دی فساد تقریبا چې ختم شوی دی بیخي اوس ورته دغه شرایط مناسب دي ولې نه د پخوا په نسبت باندې بیخي مناسب وخت دی اوس د دې پروژې د تکمیلېدا په خاطر باندې په خاطر د دې چې دوه مهم څیزونه چې د دې پروژې مخې یا عملي کېدا یې مخه یې ډب کړې وه هغه یو فساد و بل ناامني وه. اوس الحمدلله هغه فساد چې موږ یې وینو په هغه کچه نه دی او ناامني هم تقریبا تر ډېره حده پورې مناسبه ده او فکر کومه چې اوس تر ټولو مناسب وخت دی چې باید په کار ده عملي شي او په افغانستان کې چې کوم کارونه نیمګړي دي دغه پروژې د دپاره زر ته زره زمینه سازي وشي او دا کار زه فکر کوم چې اوس وخت امارت اسلامي امارت د دې توانایي لري چې دغه پروژه رسما په فعالیت باندې پیل وکړي. امارت اسلامي خو که زه تاسو ته ووایم چې کارونه یې ډېر داسې با تدبیره او منظمه او داسې اوږدمهاله غوندې ښکاري ځکه چې امارت یو هیلهمندي پکې شته دکې خو شک نشته ده. امارت اسلامي همیشه په غټو مواردو باندې ډېر په ارامه باندې سوچ کړی دی داسې سطحي فکر یې نه دی کړی څومره چې زه ترې معلومات لرم او موږ چې څومره پیژنو فکر کوم چې دغه د پروژې د تکمیل وس او توان په امارت اسلامي حکومت کې شته. که چیرې دغه پروژه عملي کېږي او عملي شي د افغانستان په اقتصاد باندې څومره تاثیر گذاره به وي دغه اقتصادي ناورین یا د بحران چې ورسره مخ وي څونه به وکولی شي په دغې برخه کې موږ سره مرسته وکړي؟
ګورئ د اقتصادي برخه کې خو افغانستان ته که زه تاسو ته ووایم چې طلایي چانس دی خو دا به نامناسبه وي. د افغانستان لپاره د ټاپي پروژه بهترینه د عاید یوه سرچینه ده. افغانستان ته د دغې پروژې کلنی عاید 400 میلیونه ډالره اټکل شوی دی. د دې ترڅنګ د ټاپي سره یو ځای هممهاله د نوري فایبر مزی هم وصل دی. د دې ترڅنګ د دغې ټاپي پروژې د برېښنا 1500 کیلو واټه برېښنا هم ورسره شامله ده چې پاکستان ته به دا برق تیریږي او په همدې ترتیب باندې د ریل پټلۍ هم له ده سره ضمیمه ده چې 110 میلیونه شاوخوا ډالر کلنی عاید د هغه نه ترلاسه کیږي. نو داسې فکر وکړه چې په ټوله کې د افغانستان لپاره خورا ګټوره ده. همدا ترتیب باندې په کومو سیمو نه چې دا پروژه تیریږي د هغه پروژې شاوخوا داسې وبوله چې په کال کې 33 میلیارده متر مکعبه ګاز به د هند ته لیږدول کیږي د دغه پایپ لاین له طریقه چې په دې کې 0.8 میلیونه متر مکعبه به افغانستان ته مختص کیږي چې د دې پروژې دا هم یو ستره ګټه ده چې زموږ ستاسو په هیواد کې که د ګازو اوس یو څه مشکلاتو سره مخ یو چې په هغې سره به دا ستونزه هم حلیږي او په همدا ترتیب باندې به خلکو ته ډیر زیات د کارونو زمینه برابریږي. ځکه اوس تاسو ته مثال درکړم چې کله کوم ځای شاړه ځمکه وي او هلته کله هم یو سړک تیر شي نو تاسو فکر وکړئ چې په 2-3 کلونو کې دننه هغه د سړک دواړو خواته پې آبادیږي. په همدې ترتیب باندې که چیرته دریاب کوم ځای ته تیریږي د هغه دواړو خواته سیمې ورباندې آبادیږي. همدغه شکل باندې دغه پایپ لاین هم که کوم ځای نه تیریږي کومو منطقو نه هغې شاوخوا خلک به خورا ورسره د اقتصادي پرمختګ سره مخ کیږي. زموږ ستاسو د هیواد د اقتصادي پرمختګ سره مخ کیدو د یوه ښه وسیله ده او ښه پروژه ده، بیخي ګټوره ده. د نړۍ سره د اړیکو دپاره د دغو هیوادونو ترمنځ دغه اړیکې به هم ورسره وسعت پیدا کړي. د کې خو شک نشته. اوس خو تاسو ته معلومات شته دی چې سیاسي اړخ باندې که چیرته موږ بحث وکړو چې ټوله دنیا اوس په اقتصادي جنګ کې ښکېله ده او په اقتصادي جنګ کې مصروفه دي. دا افغانستان یو څه ثبات ته مرسوي په اقتصادي لحاظ باندې او په همدې ترتیب باندې په سیاسي لحاظ باندې هم که چیرته هم د کې فکر وکړه چې د هیوادونو لکه یوازې افغانستان ته چې 215 کیلومتره دا پایپ به د افغانستان په خاوره کې تیریږي نو افغانستان ته 400 میلیونه ډالر معادل ارزښت راځي یا عاید راځي. داسې فکر وکړه چې پاکستان له خاورې نه بیا 800 کیلومتره د په خاوره کې دا پایپ تیر شوی دی، هغه ته هم له ده نه ډېرې ګټې ترلاسه کیږي. او په همدې ترتیب باندې د پاکستان له ادارې سره چې د چین کومه دلچسپیا ده اوس هغه هم د دې باعث شوې ده چې دوی په خپل منځونو کې سره هوکړه به فکر کومه چې کړي دي دغه ټاپي پروژې غواړي چې چین هم له ده نه مستفید شي او چین نو بیا له پاکستان سره په دې ترتیب باندې خبره کړې ده چې کله هم دا پایپ د پاکستان له خاورې تیریږي او بیا په هغه ځای کې به د چین ته یو بل وصل جوړوي د دې پایپ لاین چې هغه نه به هم پاکستان ته ډېره ګټه رسیږي. نو فکر کوم چې د سیاسي ثبات لپاره هم یوه ګټوره پروژه ده او د دې سیمې دپاره هم په اقتصادي لحاظ باندې هم په سیاسي لحاظ باندې بهترینه پروژه ده چې فکر کوم دا ټول موارد ورباندې حلیږي. ډېره مننه. وروستۍ پوښتنه کوم د دغې پروژې د عملي کولو لپاره اسلامي امارت ته څه پکار دي؟ څه باید وکړي او د دوی سره څه ډول یو پرېکړې ته ورسېږي تر څو دغه پروژه عملي شي او د دغو ګټو نه چې تاسو یادونه وکړه موږ مستفید شو، افغانستان به پرمختګ په لور لاړ شو؟ بلې امارت اسلامي باید پکار ده چې په دې برخه کې ډېر کوښښ وکړي چې څومره خنډونه د دې پروژې د عملي کېدا په مقابل کې پراته دي هغه ټول له منځه ویسي، په هغې باندې کار وکړي چې د هغه له جملې نه د ځمکې استملاک دی چې دغه استملاک باندې ډېر زیات کار وشي. پخوا متاسفانه چې د ځمکې د استملاک په خاطر باندې ګړندي ګامونه نه ول اخیستل شوي، ګوټلې ګامونه نه ول پورته شوي، لیکن اوس د اسلامي امارت که چېرته په دې باندې کار وکړي چې د دې دپاره دا ځمکه استملاک شي زر زر او په دې باندې کارونه خپل چټکي ورته ورکړي، ګړندي یې کړي چې نه شي دا چې لکه څنګه چې د 22 کلونو را په دې خواته دغه پروژه نن په سبا له یو کال نه بل کال ته ځنډېږي، د بل کال نه بل کال ته ځنډېږي، نه شي چې بیا دغه پروژه کوم بل خواته
ته لاړ شي یا په کوم بل خوا باندې تېری شي او بیا له افغانستان نه دغه چانس له لاسه لاړ شي. نو باید کوښښ وکړي چې څه خنډونه چې موجود دي په هغه باندې اسلامي امارت پوه دی، ځکه دا پروژه د اوس وخت نه ده. د هغه وخت کې دوی په شروع کې هم دوی په دغه مواردو باندې ګڼې خبرې شوې وې، حتی د دوی په وخت کې ډېر موارد حل فصل شوي وو. دوی کولی شي چې پخواني نظام نه خپل هم استفاده وکړي، معلومات راټول کړي او خنډونه وپېژني او د هغه نه وروسته د حل خاطره چې هر څومره لازم ګامونو ته اړتیا وي باید پورته کړي، ځکه چې د دوی په شتون سره فکر کوم چې دغه پروژه اتمام ته رسېدلی شي. ځکه چې تاسو ته معلومات شته ده چې په دغه 20 کلونو ځنډ کې که چېرته داسې محاسبه وکړو چې دغه 20 کاله چې د دې پروژې له ځنډ سره مخ شوله، ښایي چې دلیل یې همدا وي چې د طالبانو سره موږ په جنګ کې ښکېلو، ځکه موږ ونه شو کولی چې دا پروژه تکمیل ته ورسوو. لیکن اوس چې دوی امارت اسلامي په خپله باندې واک ته راغلي دي، نو هر څه د دوی په واک او کنټرول کې دي، نو دوی ورته تر ټولو ښه کار کولی شي چې دا څه خنډونه پراته دي ټول مخه ویسي او عملي کولو ته دا پروژه آماده کړي. ډېره زیاته مننه نظامي صاحب، ډېره زیاته مننه چې په بحث کې مر سره ګډون وکړو. درنو لیدونکو له تاسو هم یوه نړۍ مننه چې خپرونه مر سره تر پایه وکتله. تر بیا بلې خپرونې د خدای په امان.